السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې روغ او جوړ بوی د دویم فصل اخرنۍ برنامې موضوع ته رسیدلی یو. انشاءالله په نننۍ درس کې به د مثلثي نسبتونو لتحول صحیح سره اشنا شو. په مثلثي نسبتونو کې لتحول صحیح څه هدف څه ده باید لومړی په دې باندې ځان پوه کړو. په مثلثي نسبتونو د تحول صحیح څه هدف ها قیمتونو پیژنګلوي ده چې مثلثي نسبتونه اخلي، لکه ساین د ساین او کوساین چې دي له مثبت منفي یو څخه تر مثبت یو پورې قیمتونه اخلي په شمول د همدغې منفي او مثبت یو. سیکنډ او کوسیکنډ چې دي له منفي له اتنهي څخه تر منفي یو پورې، یعنی د منفي نه تر منفي له اتنهي پورې او له مثبت یو څخه تر مثبت له اتنهي پورې. په همدې ډول تانجان او کوتانجان چې دي له منفي له اتنهي څخه تر مثبت له اتنهي پورې قیمتونه اخلي. انشاءالله په نننۍ درس کې به موږ او تاسې په بشپړ ډول وپېژندو. دقت کوئ، د مثلثي نسبتونو تحول څخه په درو بڼو در پیژندم. یو د اعدادو په محور، دویم په ریاضیکي یعنی د مساواتو په ډول، دریم د انټروال په ډول یا د انټروال په بڼه. لومړی په محوري بڼه درته ښیم ترڅو په مفهوم باندې اسانۍ سره پوه شئ. دقت کوئ، ساین او کوساین د مثبت یو څخه تر منفي یو پورې قیمتونه اخلي، یعنی د منفي یو او مثبت یو پورې قیمتونه اخلي په شمول د همدغې مثبت منفي یو. ساین کوساین د منفي یو څخه تر مثبت یو پورې قیمتونه اخلي. اما سیکنډ او کوسیکنډ چې دي، سیکنډ او کوسیکنډو د مثبت یو څخه تر مثبت له اتنهي پورې، د منفي یو څخه تر منفي له اتنهي پورې، د منفي یو څخه تر منفي له اتنهي پورې. سیکنډ او کوسیکنډ د منفي یو څخه تر منفي له اتنهي پورې او د مثبت یو څخه تر مثبت له اتنهي پورې ټول قیمتونه اخلي. اما ساین او کوساین یوازې د منفي یو څخه تر مثبت یو پورې قیمتونه اخلي. بل تانجانت او کوتانجانت دي. تانجانت او کوتانجانت دي. تانجان او کوتانجانت تانجانت او کوتانجانت د منفي له اتنهي څخه تر مثبت له اتنهي پورې قیمتونه اخلي. د منفي له اتنهي څخه تر مثبت له اتنهي پورې قیمتونه اخلي. دقت کوئ، په خلاص ډول وپېژندئ چې ساین کوساین د منفي څخه تر مثبت یو پورې قیمتونه اخلي. سیکنډ او کوسیکنډ د مثبت یو نه تر مثبت له اتنهي پورې او د منفي یو څخه تر منفي له اتنهي پورې. تانجان او کوتانجان کوم قیمتونه اخلي؟ د منفي له اتنهي څخه تر مثبت له اتنهي پورې ټول قیمتونه اخیستلی شي. دقت وکړئ، د ریاضۍ په بڼه یې څه ډول ښودلی شو. کولی شو موږ ولیکو ساین او کوساین، ساین او کوساین کوچنی یا مساوي قیمتونه اخلي د مثبت یو څخه، لوی یا مساوي اخلي د منفي یو څخه. د مثبت یو څخه کوچنی یا مساوي، لوی یا مساوي اخلي د منفي یو څخه. دویم سیکنډ او کوسیکنډ ده. سیکنډ او کوسیکنډ کوم قیمتونه اخلي؟ سیکنډ او کوسیکنډ سیکنډ او کوسیکنډ چې دی موږ وایو چې کوم قیمتونه اخلي. دقت کوئ،
لوی یا مساوي د یو څخه لوی یا مساوي له یو څخه د مثبت یو څخه کوچنی یا مساوي اخلي د منفي یو څخه کوچنی اخلي یا مساوي د منفي یو څخه لوی یا مساوي مثبت یو اخلي دریم تانجانت او کوتانجانت دي تانجانت او کوتانجانت دي چې دا کوم قیمتونه اخلي دقت کوئ موږ وویل چې تانجان او کوتانجان د منفي له تنهي څخه تر مثبت له تنهي پورې اخلي یعنی د منفي له تنهي څخه تر مثبت له تنهي پورې قیمتونه اخیستلی شي دقت کوئ که چیرې د انټروال په ډول وښیو په دې ډول ښودلی شو ساین او کوساین د منفیو څخه تر مثبت یو پورې قیمتونه اخلي د منفیو څخه تر مثبت یو پورې سیکنډ او کوسیکنډ د منفي له تنهي څخه تر منفي یو پورې د منفي له تنهي څخه تر منفي یو پورې او د مثبت یو څخه تر مثبت له تنهي پورې د مثبت یو څخه تر مثبت له تنهي پورې په همدې ډول کولی شو تانجان کوتانجان په دې ډول ولیکو ووایو چې د منفي له تنهي څخه تر مثبت له تنهي پورې قیمتونه اخیستلی شي تانجانت او کوتانجانت درې په درو بڼو موږ او تاسې زده کړل د محور په بڼه چې په اسانۍ سره هر یو شخص پرې پوهېدلی شي د منفي او مثبت یو ترمنځ او په شمول د همدې اعدادو قیمتونه اخیستلی شي سیکنډ کو سیکنډ د مثبت یو نه تر مثبت له تنهي منفي یو نه تر منفي له تنهي پورې تنجان کو تنجان د منفي له تنهي څخه تر مثبت له تنهي پورې قیمتونه اخیستلی شي دا په ریاضیکي بڼه یعنې د نامساواتو په بڼه موږ ولیکلو چې ساین او کوساین کوم قیمتونه اخلي سیکنډ او کوسیکنډ تنجان کوتانجان کوم قیمتونه اخلي منفي له تنهي څخه تر مثبت له تنهي پورې یو کوچنی یا مساوي د منفي یو څخه تر منفي له تنهي پورې مثبت یو نه تر مثبت له تنهي پورې سیکنډ او کوسیکنډ په همدې ډول ساین کوچنی یا مساوي د مثبت یو لوی یا مساوي د منفي یو دا د انټروال په بڼه ده په مسایلو کې په بشپړ ډول په مفهوم باندې پوهېدلی شئ یو بله خبره ته هم دقت وکئ که چیرې د تبع په ډول راکړل شوي وي د تبع په ډول که چیرې ویل شوی وي چې تاسو وای مساوي کیږي ساین ایکس مثبت بي یعنی په دې بڼه سوال کړل شوی چې دا حل کوي دا څه ډول حلیږي دقت کوئ یا په کوساین کې وي چې ویلی شي چې وای مساوي کیږي ای ضرب کوساین ایکس مثبت بي یا په دې ډول سوال وي په دې کې اظهاري اعظمي نقطې وتل شوي وي یعنی ماکسیمم او منیمم د دې لپاره مثبت یو او منفي یو وضع کیږي موږ ته اظهاري او اعظمي نقطې لاسته راځي کله چې مثبت یو منفي یو وضع کړو نو موږ ته بیا هم اظهاري اعظمي نقطې لاسته راشي اظهاري نقطې بیا لاسته راشي چې انشاءالله په مسایلو کې په مفهوم باندې پوهیږئ د مثلثي نسبتونو د تحول صحیح مسایل دقت وکئ په دې ډول حلولی شو شپږ سواله دي موضوع اسانه ده په همدې اتیر ما لږ مسایل راواخیستلو همدغه مسایل بسنه کوي دقت کوئ لومړی سوال کې ویل شوی دی چې وای مساوي کیږي ساین ایکس پر 3 وای مساوي کیږي ساین ایکس پر 3 څه ډول ساده کولی شو د ساین ایکس پر ځای یو ځل مثبت یو او دویم ځل دپاره منفي یو وضع کوو نو قیمتونه به لاسته راشي که چیرې منفي یو وضع کړو د ساین ایکس پر ځای نو یو منفي یو پر 3 کیږي منفي
یو پر 3 کېږي. که چیرې مثبت وضع کو د ساین ایکس پر ځای مثبت 1 پر 3 کېږي. مثبت 1 پر 3 کېږي. وای مساوي کېږي ساین ایکس پر 3 د تحول څخه پیدا کړئ. د تحول څخه عبارت د منفي 1 پر 3 او مثبت 1 پر 3 څخه ده. دویم مثال ته دقت کوئ. په دویم مثال کې راکړل شوی دی چې وای مساوي کېږي کوساین ایکس پر 15 تحول څخه پیدا کړئ. د کوساین ایکس پر ځای یو ځل منفي وضع کوو. کله چې منفي وضع کوو منفي 1 پر 15 کېږي. منفي 1 پر 15. که چیرې مثبت 1 وضع کو نو مثبت 1 پر 15 لاسته راځي. د دویم مثال جواب په دې ډول ده چې عبارت د منفي 1 پر 15 څخه او مثبت 1 پر 15 څخه. د دریم مثال ته دقت توجه کوئ. دریم مثال ته څه ډول کولی شو لاسته راوړو. که چیرې مثبت 1 وضع کو یعنی مثبت 1 په دې ډول مثبت 3 ضرب مثبت 1 مثبت 1 3 مثبت 1 مثبت 3 کېږي. مثبت 3 مثبت 1 مثبت 4 حاصل لاسته راځي. که چیرې منفي وضع کو منفي 1 ضرب 3 یعنې په دې ډول 3 ضرب منفي 1 مثبت 1 حاصل مساوي کېږي. 3 منفي 1 منفي 3 کېږي. منفي 3 مثبت 1 منفي 2 حاصل لاسته راځي. نو موږ وایو چې د دې جواب عبارت د منفي 2 څخه تر مثبت 2 پورې یعنی مثبت 4 یو مثبت 4 ده او یو منفي 2 ده. په دې ډول کولی شو حاصل لاسته راوړو. دقت کوئ څلورم مثال ته. د څلورم مثال حاصل په دې ډول لاسته راځي. یو ځل مثبت او دویم ځل دپاره منفي وضع کوو. که چیرې مثبت وضع کوو په دې ډول 3 منفي 15 ضرب مثبت 1 مثبت 1 مساوي کېږي. 3 منفي 15 ضرب مثبت 1 منفي 15 کېږي. منفي 15 مثبت 3 له منفي 2 څخه عبارت کېږي. که چیرې منفي 1 وضع کړو نو 3 منفي 15 ضرب منفي 1 مساوي کېږي. 3 په خپل حال منفي ضرب منفي مثبت کېږي. 1 ضرب 15 له 5 سره مساوي کېږي. حاصل 8 کېږي. نو موږ وایو چې منفي 2 او مثبت 4 لاسته راغله. دقت کوئ. که چیرې په دې ډول سوال راکړل شوی چې ویلی وي ساین ایکس مساوي کېږي 2m منفي 9 د m په کوم قیمت باندې دا تابع حل لري. د m قیمت څه ډول پیدا کېږي. د m قیمت څه ډول پیدا کېږي. ساین ایکس مساوي کېږي ساین ایکس مساوي کېږي 2m منفي 9 د m په کوم قیمت باندې حل لري. دقت کوئ m څه ډول پیدا کوو. موږ ویلی وو چې ساین ایکس کوچنی یا مساوي قیمتونه اخلي د مثبت 1 سره. لوی یا مساوي اخلي د منفي 1 څخه. ساین ایکس موږ ته راکړل شوی ده. ساین ایکس موږ ته راکړل شوی ده مساوي د 2m منفي 9 نو لیکو د ساین ایکس پر ځای چې 2m منفي 9 کوچنی مساوي د مثبت 1 سره لوی مساوي د منفي 1 څخه. 2m کوچنی مساوي کېږي کله چې منفي 9 د مساواتو څخه اوړي علامه تغییر کی. منفي 9 په مثبت 9 تبدیلیږي یعنی په دې ډول مثبت 1
مثبت اوه. همدې ډول که چیرې دې طرف ته راوړو بیا هم علامات تغییر کوي. منفي یو خپل لیکو، منفي اوه به مثبت اوه شي په دې ډول. 2m کوچنی مساوي کیږي له مثبت اتو څخه، لوی مساوي کیږي منفي او مثبت اوه مثبت شپږ کیږي. د دې لپاره چې یوازې m قیمت له موږ څخه غوښتلی ده، نو د m قیمت دپاره اطراف په دو باندې ویشو، هم دا خوای هم منځنی او هم دا خوا په دو باندې ویشو. په دې ډول دقت کوئ. نو m به کوچنی یا مساوي شي 8 تقسیم 2 څلور، 8 تقسیم 2 څلور. همدا که په دو باندې وشو یوازې m کېږي، 8 که پر دو باندې شو څلور کېږي، 6 که پر دو باندې وشو له درو سره مساوي کېږي. نو موږ وایو چې m کوچنی یا مساوي د څلور، لوی یا مساوي د درو څخه همدغه تابع حل لري. یعنی په دې قیمتونو باندې درې او څلور سره مساوي قیمتونو او قیمتونو باندې همدغه تابع حل لري. شپږم سوال ته دقت وکړئ. شپږم سوال هم په همدې ډول ده. ویلی دي چې 5 کوساین x، 5 کوساین x 3 مثبت 4m، 3 مثبت 4m. دقت کوئ، لومړی باید اطراف پر 5 باندې ویشل شي. لومړی باید اطراف پر 5 باندې ویشل شي ترڅو یوازې کوساین ته بېلاسته کړو. نو کوساین x به مساوي شي 3 مثبت 4m تقسیم 5 باندې. دا چې موږ څخه یوازې د m قیمت غوښتلی ده، نو موږ لرو چې کوساین x کوچنی قیمتونه الی د مثبت یو څخه، لوی مساوي الی د منفي یو څخه. د کوساین x پر ځای همدغه قیمت لیکو په دې ډول. دقت کوئ، 3 مثبت 4m تقسیم 5 باندې. کوچنی مساوي د مثبت یو، لوی مساوي د منفي یو سره قیمتونه اخلي. که چیرې اطرافو ته 5 ضرب کړو ترڅو مخرج له منځه یوسو، نو مساوي کیږي 3 مثبت 4m کوچنی مساوي یو ضرب 5 5 کیږي، لوی مساوي منفي یو ضرب 5 منفي 5 کیږي، منفي 5 سره مساوي کیږي. نو لیکلی شو کله چې 3 له مساواتو نه اوړي علامه تغییر کی، منفي 3 مثبت 5 له 2 سره مساوي کیږي، له 2 سره مساوي کیږي 4m. بیا هم لوی مساوي کله چې 3 اړو د مساوات نه علامه تغییر کوي منفي 3 کیږي، منفي 3 منفي 5 منفي 8 سره مساوي کیږي، منفي 8 سره مساوي کیږي. اطراف په مثبت 4 باندې همدا خوا هم منځنی او همدا خوا ویشو، ځکه یوازې موږ څخه m غوښتلی ده چې د m په کوم قیمت باندې دا طبیخه لري. نو د m یوازې m قیمت موږ غواړو، نه 4m. نو هره خوا یې پر 4 باندې ویشو. که چیرې هره خوا په 4 باندې ویشو، نو m قیمت بشي کوچنی مساوي 2 تقسیم 4 باندې 1 پر 2، لوی یا مساوي منفي 8 تقسیم 4 باندې منفي 2. د m په همدې قیمت چې موږ لاسته راوړلو همدغه تابع 5 کوساین x مثبت 3 مثبت 4m تابع حل لري. لکه څه ډول مو چې د ساین قیمت لاسته راوړو m
چې موږ ویل د ام په کوم قیمت باندې دا تابع حال لري قیمت مو لاسته راوړو ام کوچنی موسعی 4 او لوی موسعی مثبت 3 قیمت باندې همدغه تابع حال لري په همدې ډول کوساین 15 کوساین x مثبت 3 مثبت 4 ام تابع هم په همدې قیمت باندې حال لري ان شاء الله تاسو به د مثلثي نسبتونو د تحول صحیح سره آشنا شوی هم بولی مسایلو سره آشنا شوی اسانه موضوع ده یوازې تمرین غواړي په دې باندې کار وکړئ که چیرې کتاب او پرم کې سوالونو سره مخامخ شوی په هغه باندې هم کار وکړئ لا حاصل لاسته راوړل بې نهایته آسان دي هم په دې طریقه کولی شئ حاصل لاسته راوړئ که چیرته په دې ډول سوال درکړل شوی کولی شئ په دې ډول سوال لاسته راوړئ بې نهایته اسانه موضوع ده یوازینی چې 3 تمرینه موږ څخه پاتې دي په احتیاري ځای کې د منفي ضوي مثلثي نسبتونو کې او هم په همدې موضوع کې د درې واړو موضوعګانو تمرین په یو ځای انشاءالله په راتلونکي برنامه کې درته لیکمه چې راتلونکي برنامه به عمومي مسایلو د 2م فصل وي تر راتلونکي برنامې مو په پاک خدای سپارم ښه وخت او ښه مطالعه ولرئ